د آیت الکرسی په لوستلو باندې موږ ته 15 خزانې ملاویږي، 15 انعامات ملاویږي، او هغه 15 خزانې او 15 انعامات چې موږ ته ملاو شي بیا زموږ هېڅ ته نور ضرورت نشته، او هغه زموږ د ژوند مقصد دی. اولنۍ خزانه په موږ ته جنت ملاویږي په آیت الکرسی لوستلو باندې. او دا کله چې موږ آیت الکرسی د هر فرض مانځه نه وروسته لولو، نو حدیث کې راځي څوک چې د هر فرض مانځه نه وروسته آیت الکرسی لولي نو د دې سړي او د جنت په منځ کې به حایل صرف مرګي، یعنی څنګه چې دا سړی مړ شي ډایرکټ به الله جنت ته نه باسي. عن ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابي امامه الباهلي رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، څوک چې آیت الکرسی د هر فرض مانځه نه وروسته لولي لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، دا سړی به نه منع کوي د داخلېدلو د جنت نه بل هیڅ یو شی مګر دا چې مړ شي. یعنی مرګ او د جنت د ده او د جنت په منځ کې فرده چې دا صرف مرګ دی چې څنګه مړ شي الله به جنت ته داخل کړي. او دا روایت امام نسائی راوړی دی. په یو بل روایت کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ آیة الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة، څوک چې د هر فرض مانځه نه وروسته آیت الکرسی لولي نو کان بمنزلة من قاتل عن انبیاء الله عز وجل حتی یشهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی داسې دی لکه د انبیاء علیه الصلاة والسلام په دفاع کې جنګیږي، د انبیاء علیه الصلاة والسلام په ملګرتیا کې جهاد کوي او د هغه پورې جهاد کوي تر دې چې دا شهید شي، دومره اجر الله دې سړي له ورکوي. او دا روایت امام البانی دې حدیث ته صحیح حدیث ویلی دی. دویمه خزانه چې موږ او تاسو ته په آیت الکرسی لوستلو باندې میلاویږي هغه دا ده چې څوک د خوب د وده کېدلو په وخت کې آیت الکرسی ولولي نو دې سړي دپاره به الله پاک حافظ شي، الله به د ده حفاظت کوي او دته شیطان به نږدې نشي ورتللی. دا هم په حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذا اویت الى فراشک، کله چې خپله بشترې ته خیږي ای ابو هريره نو فقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی لوله فانک لا یزال علیک من الله حافظ، ستا سبا د الله د طرف نه یو حافظي، الله به ستا حفاظت کوي. ولا یقربنک شیطان حتی تصبح، او تا ته د شیطان د سحر پورې نشي نږدې کېدلی، شیطان تا ته څه ضرر نشي در رسولی، څه وسوسه نشي در ارتلی. او دا حدیث امام بخاري راوړی دی. درېیمه خزانه په آیت الکرسی کې، په دې آیت الکرسی کې د الله اسم اعظم پروت دی، او اسم اعظم د الله هغه نوم دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، په دغه اسم اعظم سره چې د الله نه څوک څه شی وغواړي الله یې وله ورکوي، څه دعا چې الله پاک نه څوک وغواړي په دغه اسم اعظم سره نو الله یې وله قبلوي. او هغه په دې آیت الکرسی کې هغه اسم اعظم پروت دی. عن اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها روایت دی د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها قالت داوی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو اوریدلی دی یقول فی هاتین الآیتین، چې د دې دو آیتونو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل. دو آیتونه کوم دي؟ یو آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم تر اخره پورې یو د آیت، او دویم دا آیات چې الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دو آیاتونو په باره کې فرمایلی دي چې ان فیهما اسم الله الاعظم، په دې دو آیاتونو کې د الله اسم اعظم پروت دی. درېیمه خزانه چې موږ او تاسو، څلورمه خزانه موږ او تاسو ته میلاویږي په دې آیت الکرسی سره. نو په دې آیت الکرسی چې څوک عادت جوړ کړي سار او ماښام یې لولي، د هر فرض مانځه نه وروسته لولي، دا سړی به محفوظي د حسد نه، د نظر بازۍ نه، د سحر او د جادو، د دې کوډو منترو د دې نه به دا سړی محفوظي. پنځمه خزانه چې دا آیت الکرسی چې دا په قرآن کې د ټولو نه عظیم او د ټولو نه لوی آیات چې دی دا آیت الکرسی ده، د ټولو نه لویه درجه الله پاک دی آیت الکرسی له ورکړې ده. دا په حدیث کې راځي ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یا ابا المنذر، ای ابا المنذره، دا د کنیتو، ای آیت من کتاب الله معک اعظم، ستا سره د الله په کتاب کې د ټولو نه لوی آیات کم یو دی؟ نو ما ورته وویل چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ښه پوهېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا زمانه دا تپوس وکړو چې ستا سره په قرآن کې د ټولو نه لوی آیات کم یو دی؟
نو ما ورته ویل چې یا رسول الله الله لا اله الا هو الحي القيوم دا آیت الکرسی مې ورته ولوستله چې دا د ټولو نه لوی آیات دی. نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فضرب فی صدری، دا صحابي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په دې سینه کې د سیوالم او راته ویل وقال لیحنک العلم ابا المنذر، وی علم دی مبارک شه. بالکل هم دغه آیات دی په قرآن کې د ټولو نه لوی آیات. نو دا 15 خزانې موږ او تاسو ته په آیت الکرسی باندې میلاویږي. په کار موږ او تاسو له دا ده چې د هر مؤمن بنده او د هر مسلمان په سینه کې آیت الکرسی دا پرته د وده کېدو په وخت کې لولي، دارنګې د فرض مانځه پسې وروسته لولي، او کله چې دعا غواړي د دعا نه مخکې لولي، ځکه چې په دې کې د الله اسم اعظم دی چې په هغې سره الله پاک زموږ او ستاسو دعاګانې